السلام علیکم ګرانو کتونکو زه واجد الله تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل امید لرم چې خبرې او ژوند به مو ښه تېرېږي یو طرف ته پرونه د فارمیشن چې کومه کانفرنس و هغه ختم شو او نن لږ وخت مخکې د هغې اعلامیه جاري شوه او د دغه اعلامیې په ذریعه باندې چې د پاکستان کومه مقتدره ده هغې چې څه میسج کمیونیکیټ کول غوښتل یقینا هغوی خپل میسج کمیونیکیټ کړی دی some messages we directly communicate کړلی سي انډایرکټلی کمیونیکیټ کړلی خو دا څه وخت چې زه ویډیو ریکارډ کوم او په دې وخت کې موږ وګورو د مقتدره او د پاکستان تحریک انصاف په منځ کې چې کومه تعلقات دي یقینا دا ډېر زیات خراب شو دي او د خرابېدو نه مزید خرابۍ طرف ته روان دي یعنې د دوی په منځ کې چې کومه دی حالات اوس بهتر نه دي پاکستان تحریک انصاف دپاره حالات چې کوم دی دا ډېر زیات سنګین شو دي ځکه چې د جی ایچ کیو حمله کیس کې په حوالې سره ډېر اهم ډیولپمنټ نن شو دي او تر دې پورې خبره رسېدله چې عمران خان صاحب هم دغه کیس ته رسولی شوی دی د عمران خان صاحب د ملیټري ټرایل خبرې شروع شو دي بیا د فوج په تحویل کې د هغوی ورکول او د هغې نه بعد د هغوی پانسۍ ته خبره رسېدل یقینا دغه طرف ته حالات روان دي خو د دې سره سره زه تاسو ته دا وایم چې نن دا ډیاله جیل نه څه ګرفتاریانې شو دي هغه ګرفتاریانې به زه ستاسو مخې ته ږدم چې د چا ګرفتاریانې شو دي او دا ډېرې زیاته اهمې ګرفتاریانې نن د هغه ځای نه شوي دي دغه به زه ستاسو مخې ته ږدم په دې نه اول راځو او د عمران خان صاحب د 9 مۍ کیسونو په حوالې سره خبره کوو چې عمران خان صاحب باندې متعدد د 9 مۍ کیسونه دي او صرف د 9 مۍ کیسونه نه دي بلکې په عمران خان صاحب باندې د ډي چوک د اپریشن نه بعد مزید مقدمات چې کوم دي دا هم جوړ کړی شوي دي د قتل کیسونه او یقینا چې کومه پولیس شهید شوی ولته د هغې کیس هم په عمران خان صاحب باندې چې کومه دی اچولی شوی دی او د بټو صاحب په وخت کې چې کومه الزامات په هغه باندې لګېدلي یقینا دا الزامات په عمران خان صاحب باندې لګولی کېږي او په هغه وخت کې بټو صاحب چې کومه دی دغه الزامات ډېر زیات هغې هلکه اخیستلي یعنې هغې ویل چې داسې دومره غټه کیسونه نه دي او د هغې نه بعد د هغې چې څومره سپورټران دي هغوی هم دوی ته ډېر په دغه کیسونه ډېر زیات هلکه اخیستي وو خو د هغې نه بعد موږ ولیدل چې چا څه کول نو هغوی وکړه او هغه کې بټو صاحب چې دی هغې ته پانسي ولګېده او دارنګې عمران خان صاحب دا کیسونه هم ډېر زیات هلکه اخیستلي او صرف عمران خان صاحب نه دي بلکې د عمران خان صاحب چې څومره سپورټران دي هغوی هم دا ډېر زیاته هلکه اخیستې دي اوس که موږ وګورو دا وخت سچویشن څه جوړ شوی دی که ای ټي سي ته موږ وګورو انسداد دهشتګردي عدالت ته د ډي چوک دا کوم اپریشن چې شوی د دې نه مخکې دوی د عمران خان صاحب په 8 داسې ضمانتونو 4 ضمانتونه چې کوم په هغې کې د هغې ته ضمانتونه په 4 مقدمات کې ورکړي وو خو د دې ډي چوک د اپریشن نه بعد د عمران خان صاحب 8 مقدمات کې د هغې ضمانتونه چې دي هغه خارج کړل شوي دي او د دې سره سره دا وګورو چې صرف دا ضمانتونه نه دي خارج کړل شوي بلکې په 9 مۍ ماسټر مایند چې کومه دا هم عمران خان صاحب ډیکلیر شوی دی اچانک دا د لاهور په عدالتونو کې څه وشو ځکه چې د دې نه مخکې یو 2 هفتې مخکې موږ لیدلي چې د عمران خان صاحب په 4 مقدمات کې ضمانتونه هم شوي او د هغې سره سره صرف د عمران خان صاحب ضمانتونه نه شو بلکې په هغې کې دا هم ویلی شوي وو چې په 9 مۍ کې خو عمران خان صاحب د ریاست په حراست کې وو د عمران خان صاحب په دې کې څرنګه شریک شوی دی د هغې نه بعد دا هم په دې کې ویلی شوي چې عمران خان صاحب په 11 مۍ باندې هغوی بیا سپریم کورټ ته راغلی او سپریم کورټ کې پیش شوی وو او عمران خان صاحب ویلي وو چې زه بالکل د دې خلاف یم او داسې نه کول پکار هغې ویلي چې زه پرامن اوسېدو اعلان کوم چې موږ غونډې پرامن اوسېږو نو هغې ویل چې څرنګه عمران خان صاحب په دې کې چې شامل کېدلی شي خو د دې هر څه بعد چې کومه دی دا هر څه بدل شوي دي او نن د لاهور د انسداد دهشتګرد عدالت نه چې کومه خبر مخکې راغلی دا لاول زه ستاسو مخې ته ږدم بیا د عمران خان صاحب طرف ته ځو انسداد دهشتګرد عدالت جج مظهر علي ګل چې دی هغوی د کوټ لکپت جیل کې د جناح هاوس کې سماعت کړی دی په هغه دوران کې عدالت تحریک انصاف رهنما علي حمزه سره 6 ملزمان ته وارنټ ګرفتاري چې کومه دا جاري کړله عدالت جیل ټرایل پیش کېدو ته چې کومه ملزمانو خلاف چې کومه دی ناقابل ضمانت وارنټ ګرفتاري هم جاري کړله ځکه چې هغه کسان هلته نه دي پیش شو چې په هغې کې علي حمزه صاحب ده فرحان بخاري دی عاطف منیر دی صغیر دی کمال دی علي عباس علي دی او عمران په هغې کې شامل دی د هغې نه بعد عدالت چې کومه دی ملزمان د ګرفتارولو حکم ورکړلی او 19 تاریخ ته به دوی عدالت ته د پیش کولو حکم هم ورکړی شوی دی خو دا هر څه شوي دي خو د دې برعکس نن په اډیاله جیل کې د عمران خان صاحب 3 کیسونو باندې سماعت و چې په هغې کې یو توشخانه 2 کیس و او بل 190 ملیون پاونډ کیس و او دریم کیس چې کومه دی دا د 9 مۍ په حوالې سره و
په دې کې د توشخان اټو کیس چې کومه په دې کې عمران خان صاحب ته بالکل یقینا ضمانت ملاوېدو او ابو شبیبي صاحبه د دې په حواله سره د هغوی وارنټ ګرفتاري چې کومه د وارنټ هم جاری کړل شوی دی. 190 میلیون پاوند کیس کومه خبرو کو هغه کیس نن د هغې سماعت نه شوی، ځکه چې نن هلته د 9 مۍ کیسز چې کومه دي د هغې په اډیاله جیل کې نن سماعت و. نو زه اول تاسو مخکې ته دغه کړم، د هغې نه بعد چې کومه مزید په نورو شیزونو خبره کوو. 9 مۍ جی ایچ کیو حمله کیس کې عمران خان صاحب باندې فردي جرم چې کومه دی عاید کړی شوی دی. یقینا دا د پاکستان تحریک انصاف او د عمران خان صاحب لپاره ښه خبره نه ده. انسداد دهشتګردي عدالت جج امجد علي شاه په اډیاله جیل کې د 9 مۍ جی ایچ کیو حمله کیس سماعت کړی دی. سماعت په موقع باندې عمر ایوب صاحب، شیخ رشید صاحب، فواد چودھری، زرتاج ګل، راجا بشارت سره نور ملزمان چې کوم دي دا پیش شوي دي. وکیلا د دلایل مکمل کېدو نه بعد جج امجد علي شاه پر د جرم په کمرې عدالت کې اورولی دی. یعنې تاسو اندازه لګولی شئ چې د کومه چې د شپږشتم، اوویشتم او اتهشتمه د ډي چوک دا کوم اپریشن شوی دی د دې نه بعد هر څه سرنګي بدل شوي دي. بانی پیټیا علاوه شیخ رشید صاحب سره چې کومه نور ملزمانو باندې پر د جرم هم عاید کړی شوی دی. مجموعي طور باندې په 100 ملزمانو باندې پر د جرم چې کومه دا عاید کړی شوی دی. بانی پیټیای سره چې نور څومره ملزمان دي هغې د صحت جرم نه انکار کړی دی او یقینا دا عام طور باندې وي، ځکه که چېرته ته دلته انکار نه کړې نو دغلته ټرایل ختمیږي او ته به دغه څومره سزا چې تا ته اورولی کېږي دغه سزا به ته پوره کړې. وایسانیه 9 مۍ جی ایچ کیو حمله کیس کې مقدمه تانا آر ای بازار کې درج کړه شو. د مقدمه بانی پیټیای سره 143 ملزمانو چې کوم دي په دې کې نامزد کړه شو دي. عدالت 30 ملزمان چې کوم دي د هغې د مخکې نه هغوی اشتهاري چې کوم دي دا قرار کړلي. اشتهاري چې څونه کسان هغوی قرار کړلي په هغې کې ملزمانو کې شهباز ګیل صاحب هم دی، زلفي بخاري صاحب هم دی او مراد سعید صاحب هم په دې کې شامل دی. د پیټیای بیا رهنماګانو باندې الزام دی چې هغوی د 9 مۍ منصوبه سازي کړله. په هغې باندې دا الزام هم دی چې هغې د کارکونانو ته د جلاو ګراو او عسکري او سرکاري تنصیباتو باندې د حملې دپاره دوی چې کوم دي اکساو کړي هم دي. عدالت استغاثه شهادت ریکارډ کولو دپاره 10 دسمبر چې کوم تاریخ مقرر کړی دی. بل طرف ته سماعت ختم کېدو نه بعد اډیاله جیل نه بهر پولیس چې کوم دی د اپوزیشن لیډر عمر ایوب صاحب او ملک احمد چټا او سابق وزیر چې کوم دی راجا بشارت صاحب یې ګرفتار کړی دی. دا رهنماګانو د ګرفتارۍ تر اوسه پورې هېڅ قسمه وجه خو مخې ته نه ده راغل، خو دوی د هغه ځای نه ګرفتاره شوي دي. عمر ایوب صاحب یې ګرفتار کړی دی او جیل چوکۍ ته یې منتقل کړی دی. خو حیران کون خبره دا ده چې که موږ وګورو په یو وخت کې دوه د اپوزیشن سره عیني عهدې وي چې یو اپوزیشن لیډر په صوبایي اسمبلی کې وي او بل په سینټ کې وي او د دې چې څومره طاقت وي یعنې څومره مراعات او څومره هر څه چې وي یعنې د یو فیډرل منسټر سره وي هغه هر څه د دې عهدې سره وي، خو د هغې باوجود هم دا ګرفتار شوی دی. او یقینا په دنیا کې چې کله خلکو ته دا پته ولګي چې په پاکستان کې یو اپوزیشن لیډر ګرفتار شوی دی نو یقینا د پاکستان به ډېره زیاته بدنامي کېږي. یو طرف ته خو د عمران خان صاحب ډېر وخت پسه ملاقاتونه شوي دي چې په هغې کې شیخ رشید صاحب سره شوی دی، فواد چودھري سره، شاه محمود قریشي صاحب سره، زرتاج ګل صاحب سره او نور چې کومه د پاکستان تحریک انصاف د رهنماګانو د دې سره د عمران خان صاحب ډېر وخت پس چې کومه ملاقات شوی دی. زموږ د اطلاعات مطابق عمران خان صاحب تر اوسه پورې د ډایلاګ دپاره د مذاکرات دپاره دروازې نه دي بندې کړ او عمران خان صاحب نن یو کمیټي د دې لپاره تشکیل کړې وه چې دا کمیټۍ سربراہ عمر ایوب صاحب او په هغې کې نور چې کومه د هغې سره ممبران وو هغه علي امین ګنډاپور صاحب وو، اسد قیصر صاحب وو، سلمان اکرم راجا صاحب وو، صاحبزاده حمید رضا صاحب وو. خو د بدو د قسمته نن د دغه دا کومه رهبر چې کوم وو، رهنما چې کوم وو، هغه هلته نه ګرفتاره شوی دی. عمران خان صاحب سره د دوی د ملاقات چې شوی دی د هغې نه بعد چې کومه دی د پاکستان تحریک انصاف د رهنماګانو ډېر اهم خبره کړله. هغوی ویلې چې ډېر وخت پس زموږ د عمران خان صاحب سره په اډیاله جیل کې ملاقات وشو او په یو جعلي کیس کې موږ اډیاله جیل ته تللي وو. هغې ویل چې عمران خان صاحب په اولنۍ ورځ باندې څرنګې خشاش بشاش وو دارنګې عمران خان صاحب نن هم خشاش بشاش وو. هغه ویل چې عمران خان صاحب انتهایي پر اعتماده وو او هغې ویلې چې زموږ اولین ترجیح چې کومه ده دا د عمران خان صاحب رهایي ده. شیخ رشید صاحب سره عمران خان صاحب نن غاړه میلاو کړه او بهترین چې کومه ده د هغې سره هغوی خبرې وکړې. یو صحافي د عمران خان صاحب نه دا سوال وکړو چې مارکیټ کې دا خبرې گردش کوي چې د عمران خان صاحب په ملیټري ټرایل کېږي، د هغې نه بعد به عمران خان صاحب په فوجي تحویل کې ورکولی کېږي، د هغې نه بعد دا خبرې هم کېږي چې عمران خان صاحب پانسۍ طرف ته هم تللی شي. نو هغې ورته وویله چې مړه پرېږده دا څه خبرې دي، تا وویل چې زما د مسل ته وګوره آیا چې دا دوباره ریشیپ شوی دی او که نه دي. یعنې عمران خان صاحب دا کیس دلته څومره زیاته هلکه اخیستی دی تاسو له دې نه اندازه لګولی شئ. کوشش کوم دې حوالې سره مزید ډیټیلز تاسو سره په بله ویډیو کې ږدم. د بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ. د الله په امان.